بسم الله الرحمن الرحیم. په دې ویډیو کې به د HTML د لیاوټونو په باره کې څه تخنیکونه ووایو او په بله ویډیو کې به لاخره د پروژې په عملي کولو باندې پیل وکړو. نو راځو په دې ویډیو کې موږ او تاسو وویلې چې څنګه کولی شو لیاوټونه او شیان جوړ کړو، هغې ته مو ډیزاین ورکړلو، کلرونه او شیان هم ورکړل. اوس موږ او تاسو غواړو چې د دغې ډیزاین لپاره کوم ټګونه استفاده کړو په HTML5 کې او د کومو ټریکونو نه استفاده وکړو. اوس به په دې باندې بحث وکړو. نو دوستانو، که چېرته موږ او تاسو W3 School ته راشو، فعلا خو زموږ او ستاسو ویبسایټ په دې شکل باندې ښکارېږي. موږ او تاسو دلته د ډیو نه استفاده کړې وه. په HTML5 کې تاسو کولی شئ د هر ډیو لپاره ځانګړی نوم ورته انتخاب کړئ یا ورته کېږدئ. تاسو که چېرته دلته فکر وکړئ د هیډر ټګ لپاره جدا ډیو ایښې ده، نویګیشن لپاره جدا ده، د سیکشن لپاره، آرټیکل سایډونو لپاره او همچنان د فوټرونو لپاره کولی شئ تاسو مشخص ډیو ورته ولیکئ. لکه زه دلته راځم، دغه ته لږ سپیس ورکوم چې تاسو ته ښه بهتره معلومه شي. په دې شکل باندې دغه چې دا زموږ او ستاسو هیډر ده، دا کولی شئ د آی ډي سره دا کلیر کړئ او ان ټګ هم کلیر کړئ. په دې کې ولیکئ هیډر. فعلا که چېرته زه دا سیف کړم او زموږ او تاسو ویبسایټ ته راشو، ریفریش یې کړو، نو دا هیډر به ورک شي. په دې خاطر باندې چې دې ته موږ د CSS په واسطه باندې سټایل ورکړی و، نو هغه دا اوس اشاره نه کوي. که غواړئ چې د CSS په واسطه باندې اشاره ورته وکوئ، مخکې موږ ویلي وو چې یوه آی ډي ده چې نوم یې هیډر ده. اوس ورته وایو چې خپله ټګ ده چې نوم یې هیډر ده، هغې ته بکګراوند کلر او هایت ورکړه. که چېرته ریفریش کړو، اوس به بېرته هماغه اندازه واخلي. نیویګیشن، لیفت سایډ بار، هر یو تاسو کولی شئ په دې شکل باندې کړئ. کولی شئ نیویګیشن ته خپله د ناو په نوم باندې ټګ ورکړئ چې زه سټارټ ټګ لیکم او هند ټګ یې اتومات خپله جوړیږي. کولی شئ کانټینټ لپاره تاسو یو بل ټګ ورته استفاده کړئ په نوم د سیکشن. دلته تاسو کولی شئ د سیکشن ټګ نه ورته استفاده وکوئ. کولی شئ د لیفت سایډ بار یا د رایټ سایډ بار نه په دواړو کې آی ډي پکې ضروري ده، ځکه موږ دوه سایډونه لرو، یو لیفت سایډ ده، یو رایټ سایډ ده. په دې کې هم کولی شئ تاسو د آی ډي نه استفاده وکوئ. هغه نو او دغه یو چې ده، دې ته موږ او تاسو څه وایو؟ دې ته موږ او تاسو A سایډ وایو چې آی ډي همچنان باید دې ته ورکړو موږ، ځکه چې دوه سایډونه لرو، یو چې ده د لیفت سایډ بار په نوم باندې ده او بل چې ده د رایټ سایډ بار په نوم باندې ده. دې ته همچنان زه ټګ ورکوم د A سایډ په نوم باندې. که چېرته یې اوس ریفریش کړمه، فعلا خو موږ او تاسو ویبسایټ ګډوډ کېږي. د ډیټیل لپاره هم تاسو کولی شئ آی ډي ورته مشخص کړئ یا ټګ. د خودي پوټر لپاره هم کولی شئ چې ټول مکمل ټګ بغیر له آی ډي نه ورته ولیکئ په نوم د فوټر. سیف کوم یې. اوس که راشو زموږ ویبسایټ چیک کړو، په دې شکل به راته ښکارېږي چې دغه کانټینټ پکې ورک شول. ځکه کانټینټ پکې ورک شول چې د CSS کې کانټینټ ته موږ کانټینټ ویلي وو. دا کولی شئ دا ترې نه لرې کړئ، د دې په ځای ورته ولیکئ چې موږ یو ټګ لرو په نوم د سیکشن. سیکشن به ورته ولیکئ، هغه به اتومات ډیزاین واخلي. دا به اتومات ډیزاین واخلي، هر طرف یې لیفت سایډ بار او رایټ سایډ بار خو خپله ډیزاین چې اخیستی، ځکه هغې ته هم آی ډي مشخصه کړې ده، دوه دانې موږ لرو سایډونه. فوټر ته به هم خپله ووایه چې دغه فوټر چې کوم موږ او تاسو دلته معرفي کړی ده، دا آی ډي نه ده بلکې خودي ټګ د فوټر ده. نو په دې شکل باندې تاسو کولی شئ چې خپل ویبسایټ د HTML5 د ټګونو په واسطه باندې جوړ کړئ چې دا هیڅ تفاوت او فرق نه لري. موږ او تاسو فعلا د خودي ډیوونو په واسطه باندې دا جوړوو. بېرته زه دا بک کوم، ریفریش کوم، په دې شکل به موږ ته ښکاره شي ویبسایټ. او راځم دغه د ټګونه همچنان کنټرول زیډ کوم، انډو کوم چې په دې شکل به موږ ته واپس ښکاره شي. نو دا یو ټریک او طریقه و. بېرته ریفریش کوم، په دې شکل به موږ ته ښکاره شي. نو دوستانو، موږ او تاسو کولی شو همدغه لیاوټونه د HTML په واسطه باندې موږ او تاسو جوړ کړو چې دا اوس موږ او تاسو جوړ کړل. په هغې کې د 5 ورژن په واسطه باندې کولی شئ، د ډیو په واسطه باندې کولی شئ
او همچنان په HTML کې تاسو کولای شئ چې د ټیبل په واسطه باندې تاسو یو دانه لیاوټ جوړ کړئ چې هغه چې دا ریکمنډډ کوي نه درته، یعنی هغه زیات توانونه لري، په هغې کې زیات مشکلات راځي، نو تاسو به نه غواړئ او نه به کوئ چې د ټیبل په واسطه باندې لیاوټونه جوړ کړئ. نو تاسو کولای شئ چې د CSS په واسطه باندې لیاوټ جوړ کړئ. همدغه موږ او تاسو چې کوم لیاوټ درته جوړ کړل او ډیزاین هم کړل دا د CSS په واسطه باندې شوی ده چې دلته هم فلوټ ورکړلو یا تکیه مو ورکړله. د فلیکس باکس په واسطه باندې کولای شئ او همچنان تاسو کولای شئ چې د فریم ورکونو په واسطه باندې لیاوټونه جوړ کړئ. دلته هم بیا ویلي دي، بیا یې تاسو ته یادونه کړې ده چې تاسو هېڅکله مه کوئ چې د ټیبل په واسطه باندې لیاوټونه جوړ کړئ، ځکه دا بیا زیات مشکلات راولي. د CSS په واسطه باندې د فریم ورک په واسطه باندې کولای شئ چې د بوټسټراپ په واسطه باندې جوړ کړئ د دې په شکل باندې، او همچنان تاسو کولای شئ د W3 CSS په واسطه باندې دا هم یو فریم ورک د دې په واسطه باندې هم کولای شئ، او همچنان د فلوټینګ په واسطه باندې یا د فلوټ په واسطه باندې کولای شئ چې دا همچنان بعضې تاوانونه لري. هر شی ګټه لري او تاوان لري. د دې تاوان دا ده چې بیا په ریسپانسیو حالاتونو کې بعضې مشکلات یا په فلیکسیبیلیټي حالات کې بعضې مشکلات پیدا کوي. کله چې زوم ان او زوم اوټ کوئ بعضې مشکلات بیا پیدا کوي. فعلا خو مونږ تاسو ته نه ښکارېږي. ګوره دا هیډر چې شو ډېر لوی شولو، دلته دا ساحه په دې شکل باندې شوه. که دا زه زوم اوټ کړم د هرې اندازې پورې به دا مونږ ته په دې شکل باندې ښکارېږي. نو د فریم ورک په واسطه باندې بیا هم کولی شو. دا د فلوټینګ ګټې او تاوانونه وو. بل چې دا د فلیکس باکس په واسطه باندې همچنان تاسو کولی شئ دوستانو. نو دا چې وو بعضې ټریکونه وو چې تاسو ته مې وښودل، ځکه مې دا تاسو ته وښودل چې تاسو کولی شئ دغه ستاسو پوهه ذهن ډېر عام شي. یعنې وکولی شئ په هره طریقه باندې تاسو لیاوټونه جوړ کړئ. تاسو وکولی شئ چې کوم لیاوټ موږ ته ګټور ده، کوم لیاوټ توان لري چې موږ د هغې په واسطه باندې جوړ کړو. نو دوستانو ویډیو ډېره اوږدېږي، په بله ویډیو کې به په عملي پروژه باندې موږ او تاسو کار پیل کړو. الله مو مل شه.